د چینایي شتمن او د علي بابا ګروپ د بنسټ ایښودونکي جک ما له نظره په کار او سوداګرۍ کې د بریالیتوب څو رازونه. له ماتو مه ویرېږه. نوموړی وایي زه چې کله د کار په لټه کې وم نو په وار رد شوم او چا ان په رستورانت کې هم په کار کولو ونه منلم، خو زه نه نهیلی شوم او نه له دې پرله پسې ماتو وویرېدم، بلکې بریالیتوب ته د رسېدو لپاره یې زما هوډ زیات پیاوړی کړ. جک دا خبره د هاروارډ پوهنتون په هغه غونډه کې وکړه چې د ده په ویاړ جوړه شوې وه. جک د هاروارډ پوهنتون استازي ته چې له ده سره د جوړې شوي بحث کوربه و مخ واړاوه او ورته ویې ویل 10 ځله مې ستاسو په پوهنتون کې هم د داخلي غوښتنه کړې، خو د تاسو لخوا رد شوی یم او دا دي اوس دلته له تاسو سره یم. له نورو سره مرستې ته پام وکړئ. کارونه او اشخاص یوازې د ډیرو پیسو په ګټلو نه بریالي کیږي. هر کار چې کوئ له نورو سره مرسته او عامه خیریه ښېګڼه پکې په پام کې ونیسئ. دا نه یوازې په اخلاقي لحاظ تاسو ډاډه کوي، بلکې د کاروبار د بریالیتوب لپاره هم مهم څه دي. پر خپلو نظریو باور ولره. جک وایي ما چې د علي بابا شرکت لپاره هر نوښت کړی، خلکو راته ویلي چې دا تر ټولو احمقانه اقدام دی چې ته یې کوې او دا به د خامخا له ماتې سره مخ کړي، خو ما پر خپل کار او پریکړه باور کړی او هماغه څه چې نورو احمقانه اقدام بللی په بریالیو اقداماتو بدل شوي. نوموړی وایي د نورو سپارښتنو او مشورو ته غوږ ونیسئ، ګټه ترې واخلئ، خو دومره نه چې تاسو د خپلو هیلو له پوره کولو راوګرځوي او ستاسو مهمې پریکړې اغېزمنې کړي. الهام او انګیزه واخله. یو څه باید د الهام او انګیزې اخیستلو لپاره ومومئ. کتابونه، فلمونه او یا هم د سترو خلکو خبرې. نوموړی وایي چې خپله یې ډېرې انګیزې د فلمونو له لیدو څخه ترلاسه کړې. هغه وایي کله مې چې د ساتونکي په نوم انګلیسي فلم وکوت، په هغې کې یوې نجلۍ ډېره د زړه له تله سندره ویله. دا زما لپاره د ښې وینا کولو انګیزه شوه او پر دې باوري شوم چې کله زړه خبرې وکړم همدا ښه وینا ده. متمرکز واوسئ. د کاروبار پر مهال ماته ډېر نوې نظریې راځي او زه باید د کاروبار نوې نظریې وګورم او ویې ارزوم، ځکه زه د یوه لوی شرکت مشر یم. خو د نوې نظریو د ارزولو سربیره زه هڅه کوم پر هغه شیانو چې زما د بریالیتوب لپاره ضرور دي متمرکز واوسم او په دې عصر کې چې معلومات هره خوا الوځي خپل تمرکز له لاسه ورنه کړم. مشتریانو او کارکوونکو ته ارزښت ورکړئ. جک وایي زموږ د شرکت یو اصل دا دی چې پیرودونکي تر هر څه راته لومړیتوب لري او په لومړي قدم کې د هغوی د زړه ساتلو ته پام کوو، ځکه دا هغه څوک دي چې زموږ ټوله ګټه له دوی څخه ده. په دوهم قدم کې بیا راته د خپل شرکت زرګونه کارکوونکي مهم دي او هڅه کوم چې دوی تل په شرکت کې له کار کولو راضي واوسي. د نوموړي په وینا د شرکت شریکان ورته دریم او وروستی ځای لري چې ډېرې زړه ساتل مهم نه دي، ځکه هر مهال یې چې ګټه نه وي خپل سهم وباسي. شکایت مه کوئ، کاري فرصتونو ته وګورئ. جک ما وایي زه له خلکو په ځانګړې توګه له ځوانانو شکایتونه اورم چې وایي کاري فرصتونه نشته، خو خبره دا ده چې ځینې خلک شکایت کوي او ځینې له شته فرصتونو د ځان او نورو لپاره ګټه اخلي. د نوموړي په وینا کاري فرصتونه هیڅکله پای نه لري. ښایي 100 کاله پخوا هم ځینې داسې کسان وو چې ویل یې ټول کارونه خلکو نیولي دي، ما ته هیڅ نه دي پاتې. خو دا شکایت د ناکامۍ خواته مستقیمه لار ده، ځکه څو چې انساني ژوند پر ځمکه دوام ولري کاري فرصتونه پای نه لري. هر وخت یو څه نوي شته چې ته یې باید وکړې، خو دا چې دا نوي څه به څه وي دا ستا کار دی چې پیدا یې کړې. خپلې هیلې او خوبونه ژوندي وساتئ. کله چې یو ځای او یا یو هدف ته د رسېدو هیله او ارمان لرئ، دا ډیره مهمه ده چې دا هیله او ارمان تازه او ژوندي وساتئ. ستاسو خوبونه به یو ورځ په حقیقت بدل شي، خو په دې شرط چې هیلې او هڅې مو ورته تازه وساتئ او خپلو خوبونو ته د رسېدو په لاره کې ستونزې او خنډونه مو نهیلي نه کړي.